مولوي عبدالسلام حنفي د 1403 لمریز کال د کانکور د پایلو د اعلان په مراسمو کې وویل موږ با تجربه علماو، ډاکټرانو، انجینرانو او نورو متخصصینو ته اړتیا لرو او لازمه ده زموږ ځوانان هڅه وکړي څو ځان او خپل هیواد ته ګټور واقع شي. مولوي عبدالکبیر د کار په ملي کنفرانس کې د وینا پر مهال وویل اسلامي امارت د محدودیتونو باوجود د بیکارۍ د لاملونو لپاره نوې حل لارې موندلي، ترانزیټي لارې پرانیستي او له ګاونډیو هیوادونو او نړۍ سره یې نیک روابط ټینګ کړي دي. د مولوي عبدالکبیر او د یونما د مشر په دغه لیدنه کې د افغانستان په حق د دوحې د دریمې غونډې د لاسته راوړنو او له اسلامي امارت سره د نړیوالې ټولنې پر اړیکو خبرې وشوې. مولوي عبدالسلام حنفي د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو له انسټیټوټ نه د 1400 تنو په فراغت غونډه کې د وینا پر مهال له افغان ځوانانو وغوښتل چې نورو هیوادونو ته د مهاجرتونو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره هڅه وکړي. ملا عبدالغني برادر اخوند د مس عینک پروژې د غځېدلي سړک د جوړولو چارو د پرانیستې په مراسمو کې دا پروژه مهمه او حیاتي وبلله او زیاته یې کړه چې په کار د عملي چارې ژر پیل شي. مولوي عبدالسلام حنفي له میرمن روزا اوتنبایو سره د لیدنې پر مهال له افغانانو سره د ملګرو ملتونو د مرستو پر دوام او د دوحې د دریمې ناستې پر لاسته راوړنو خبرې اترې وکړې. ملا عبدالغني برادر اخوند په کابل نړیوال هوایي ډګر کې د معیاري انتظار خونې د بنسټ د ډبرې د کېښودو په مراسمو کې ویل پر دغه انتظار خونې د خصوصي سکتور له لوري 290 میلیونه افغانۍ پانګونه کیږي چې په 13 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. او مولوي عبدالسلام حنفي د چین د فرهنګ او ګرځندوی وزارت مرستیال سره په لیدنه کې وویل افغانستان له چین سره تاریخي او نږدې اړیکې لري او د تاریخ په اوږدو کې ښه دوست پاتې شوی دی.